Leute, willkommen bei unserem Kanal. سلام ګران دوستانو زموږ کانال ته ښه راغلاست. نن به پریزنس او فرپیک یعنی په اوسني حالت کې او په مخکینی حالت کې یو څه مهمې جملې زده کړو. نو زموږ کانال در سره شیر او فالو کړئ چې نور دوستان هم راسي. شاید داسې خلک وي چې آلماني ژبه زده کوي. نو موږ لنډې لنډې او مهمې جملې چې کولی شئ تاسې هره ورځ استفاده کړئ. نو راځو ننني درس ته. Ich bin glücklich. زه خوشحاله یم. Ich bin glücklich gewesen. زه خوشحاله وم. Ich habe ein Buch. زه یو کتاب لرم. Ich habe ein Buch gehabt. ما یو کتاب لرلو. Ich kann gut schwimmen. زه کولی شم چې ښه شنایه او بازی وکړم. Ich muss arbeiten. زه باید کار وکړم. Sie hat die Wahrheit gesagt. هغه رښتیا وویلې یا رښتیا ویلي وو. Ich mache meine Hausaufgabe. زه زما کارخانګي بیایم یا زده کوم. Ich habe meine Hausaufgabe gemacht. ما زما کارخانګي زده کړه یا مې وویله. Er hat mir ein Geschenk gegeben. هغه ما ته یو څه ډالۍ راکړله. Ich komme nach Hause. زه کور ته راځم. Ich bin nach Hause gekommen. زه کور ته راغلی یم. نورو ویډیوګانو زموږ کانال د سره شیر کړئ او فالو یې کړئ چې نور دوستان هم راشي. بیا نو ته بلې ویډیو ښه ورځ ښه شپه د خدای په امان.